بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم. نن موږ تاسو په دغه ویډیو کې د انګلیش ګرامر په لړۍ کې پر یوې بلې زمانې باندې بحث کوو چې هغه پریزنت ټنس دی، چې پریزنت ټنس کله چې ته ویل کېږي. موږ تاسو په تېره ویډیو کې پر دې باندې بحث کړی و. لنډه یادونه یې کوم. ما تاسو ته په تېره ویډیو کې هم په دې اړه ویلي وو چې موږ تاسو عموما درې وختونه لرو چې یو ته پاست وخت ورته ویل کېږي، همدارنګه د پاست څخه راوروسته کوم وخت چې دی چې دې ته موږ په خپله پریزنت وایو، او همدارنګه د پریزنت څخه راوروسته چې کوم وخت دی هغه په خپله چې ویل کېږي فیوچر ورته ویل کېږي. دغه پاست مینس تیر، پریزنت مینس حال، او فیوچر مینس راتلونکی. په تېره ویډیو کې موږ پر سمپل پاست ټنس باندې بحث وکړو. ما تاسو ته ویلي وه چې موږ چې 12 زمانې لرو، چې په دې 12 زمانو کې په پاست کې هم 4 زمانې شته، په پریزنت کې هم شته، په فیوچر کې هم شته. خو لومړی به موږ پر دغه ساده پاست زمانه، پر ساده حال زمانه او پر ساده راتلونکي زمانې باندې بحث کوو. د هغه څخه وروسته به بیا موږ د پاست ټنس په تېرو وختونو کې چې کوم وختونه دي، کومې زمانې دي، پر هغه به بحث کوو، هغه به زده کوو، بیا په پریزنت او بیا په فیوچر. نن موږ راځو سمپل فیوچر ټنس باندې بحث کوو. دلته که چېرې تاسو وګورئ present tense means حال زمان یا حال وخت. It's talking about now. دلته دغه چې کوم تعریف ما لیکلی دی چې talking about now، دا overall د present tenses تعریف دی. overall چې موږ څومره present tenses لرو، چې هغه که simple present tense ده، هغه که present perfect tense ده، که present perfect continuous tense ده، که present همدارنګه که present continuous tense ده، چې هره یوه ده په دې ټولو لپاره دغه تعریف موږ کارولی شو چې دغه present tenses چې دي، چې د دې د خپل نوم څخه معلومیږي they are talking about now. دوی د اوس وخت په اړه دوی څه کوي، خبرې کوي. یا دغه کوم لاندې تعریف چې دلته لیکل سوی دی، دغه تعریف چې دی دا هم د ټولو present tenses لپاره څه کوي، هغه it works for all the present tenses. دا د ټول present tenses لپاره کار کوي. used for actions that are happening now or repeated regularly. دغه مکمل د چیزې سو د present tenses تعریف سو. but let's be specific here. راځئ چې دلته یو څه مشخص کار وکړو. دلته موږ تاسو د present tenses څخه کومه زمانه وایو؟ دلته د present tenses څخه موږ تاسو simple present tense وایو. simple present tense یا هم په پښتو کې دته ویل کېږي ساده حال زمانه. simple present tense, this is one of the most important tense in English tenses. دغه په English tenses کې یو دغه تر ټولو مهمه زمانه ده. دا ولې مهمه ده؟ په دې خاطر چې موږ وایو چې دغه زمانه چې د هغه د فیکټس بیانولو لپاره هم استعمالیږي، د truths بیانولو لپاره هم استعمالیږي، همدارنګه هغه کارونه چې په منظم ډول سره سرته رسیږي د هغوی لپاره هم استعمالیږي، هغه کارونه چې هغه په عادتاً ډول سره سرته رسیږي د هغه لپاره هم استعمالیږي. یا په بل اصطلاح هغه کارونه چې په تکراري ډول سره repeated regularly په منظم ډول سره تکراریږي د هغوی لپاره هم استعمالیږي. یعنی د دې هغه د استعمال ځای ته که چیرې موږ راسو، موږ کولی شو چې مثلا هغه کوم فیکټس چې دي هغه په دې کې بیان کړو. د مثال په توګه سره لمر هره ورځ راخیږي. د لمر چې هره ورځ راخیږي دغه یو حقیقت دی. یا لمر مثلا د ایسټ طرف څخه راخیږي، دا یو حقیقت دی. صحیح دی؟ همدارنګه د دې ترڅنګ د دې ترڅنګ مثلا موږ وایو چې اوبه په 100 سانتي ګریډ د درجې کې سره کم کېږي راایشي، دا یو حقیقت دی. اوس دغه ټوله فیکټس چې دي دا موږ په سمپل پریزنت ټنس کې بیانولی شو. مثلا water boils دلته وګورئ دا چې شو، دا water boils چې زه ووایم دلته ما د چی څخه استفاده وکړله، د سمپل پریزنت ټنس څخه مې استفاده وکړله. صحیح دی؟ water boils دا چې شو مثلا at 100 centigrades په 100 درجو د تودوخې کې اوبه سره کم کېږي رایشي. water boils د خپله چې شو سمپل پریزنت ټنس وله، دا یو حقیقت دی. صحیح دی؟ او یا مثلا موږ وایو چې دا د مثلا هغه کارونو دپاره استعمالیږي چې هغه په منظم ډول سره تکراریږي، په منظم ډول سره یا هم په منظم ډول سره دغه کارونه سرته رسیږي، د هغوی لپاره هم موږ د دې زمانې څخه استفاده کوو. یا مثلا د دې یو بل استعمال داسې دی چې مثلا موږ وایو چې مثلا په عادتاً ډول سره مثلا یو شی د یو چا چې شوي، هغه یو شی د یو چا عادت وي، دغه عادت چې د دوی ګرځېدلی وي دغه عادت هم موږ کولی شو چې په سمپل پریزنت ټنس کې څه وکړو، بیان یې کړو. دا هغه د دې میجر هغه د استعمال ځایونه دي. صحیح دي؟ اوس دلته په دې ځای کې چې د دې دغه د استعمال هغه تر ټولو ډېر یعنې هغه لوړ د استعمال ځایونه چې دي هغه دغه دي چې میجر استعمال ځایونه یا میجر یوزیج ورته ویلی شو.
اوس د دې ترڅنګ دا نور هم د استعمال ځایونه لري نو ځکه موږ وایو چې سمپل پرزنټ ټنس چې دا په انګلیش کې یو ډېره امپورټنټ یا ډېره مهمه زمانه ده په څه خاطر ده هغه یو څه د کوم یوزیج چې و هغه ما تاسو ته د دې یوزیج زیات دی استعمال یې زیات دی وخت چې استعمال یې زیات وي نو واضح خبره ده چې دا به سره کوم ډېره به مهمه وي ځکه په دې باندې به موږ کولی شو چې ډېرې خبرې وکړو صحیح دي راځم مثالو ته I study every day. I study every day. زه هره ورځ مطالعه کوم. اوس په دې ځای کې I study دا چې شوله یو simple present tense ولا صحیح دي I study every day. زه هره ورځ مطالعه کوم. دا کار په منظم ډول سره تکراریږي. دا کار چې دی په منظم ډول سره تکراریږي. I study every day. دا چې زه هره ورځ چې کوم. دا چې زه هره ورځ مطالعه کوم. نو دا چې شو دا یو منظم کار شو صحیح دي هر ورځ چې زه مطالعه کوم دا یو منظم کار شو چې زه سرته رسوم نو زه دا ویلی سم چې دا چې دی د simple present tense یو جمله ده she is cooking now دا همدا اوس اشپزي کوي دا simple present tense نه بلکې present continuous tense ده پر دې زمانه به موږ په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله بحث کوو تاسو دغه مثال په څپو کې په دغه لوست کې تاسو دغه مثال ایګنور کړئ صحیح دي she is cooking now دا د present continuous tense یوه جمله ده چې په دا کې موږ ته وایي چې دا کار همدا اوس دستي جریان لري همدا کار چې دی همدا اوس دستي جریان لري چې دغه کارونه به موږ په present continuous tense کې بیانولی شو همدارنګه we play football موږ چې کوو د فوټبال لوبه کوو maybe چې دغه د فوټبال لوبه چې دی په simple present tense کې وایي دغه مثلا یو داسې کار دی چې دوی په منظم ډول سره تکراروي اوس د simple present tense لپاره هغه key words چې موږ کولی شو چې مثلا د هغه په واسطه سره نور هم سپیسیفیک شو یا د هغه په واسطه سره خپل جمله نور هم واضح کړو هغه دی مثلا always means همیشه مثلا زه وایم چې تاسو د مثال په توګه سره زه وایم چې زه همیشه درس وایم یا زه همیشه مطالعه کوم I always study. زه همیشه کوم مطالعه کوم. دغه ناو چې دی دا د present continuous tense د present continuous tense یو key word دی. همداسې every day means هر ورځ. زه هر ورځ د مثال په توګه سره کتاب وایم. I read book every day. Or I read books every day. Doesn't matter. And then there is another key word that's usually means اکثره وخت دا هغه key words دي چې موږ یې څه کوو د simple present tense د لا specific والي دپاره یې موږ په جمله کې استعمالولی شو صحیح دي ګورئ دا هغه زه چې تاسو ته کومې زمانې وایم ډېر په خلص او په ساده ډول سره موږ اوس مخته روان یو اوس دا زمانې چې بیا مخکې نور ځو ممکن چې موږ دا نور هم ډیپ هغه مطالعه کړو نور هم موږ په دې کې هغه خپل نالج چې دی هغه نور هم زیات کړو خو لومړی شی چې تاسو باید پوه شئ تاسو باید هغه د دوی بیسیک استعمال زده کړئ د دوی په بیسیک استعمال باندې باید ستاسو سر خلاص شي اوس دا وه چې موږ وویله دا د simple present tense یوه لنډه پېژندګلوي ده صحیح دي اوس زه وایم چې زه څنګه پوه شم چې یوه جمله په simple یو ریډینګ دی یو متن دی ماته راغلی په دې کې څنګه پوه شم چې دغه جملې په simple present tense کې جوړې دي دغه جملې په کومه زمانه کې جوړې دي د هغې لپاره ما تاسو په لومړۍ ویډیو کې هم وویله چې موږ او تاسو د هرې زمانې دپاره خپل سټرکچر لرو چې د دې سټرکچر یوازې ګټه دا نه ده چې زه په دې په یو متن کې په دې پوهېدلی سم چې دغه زمانه په کومه دغه جمله په کومه زمانه کې جوړه سوې ده نه د دې یوازې ګټه دا نه ده د دې ګټه دا هم ده که چیرې زه غواړم چې په دغه زمانه کې جمله جوړه کړم نو زه د دغه سټرکچر په واسطه سره ډېر اسانه جوړولی سم د simple present tense سټرکچر چې دی simple present tense دوه سټرکچره موږ لرو زه به دا تاسو ته ډېر اسانه او واضح بیان کړم د دې لپاره موږ دوه سټرکچره لرو یو چې دی هغه singular subject structure دی singular subject structure دی صحیح دی او بل چې دی هغه plural subject structure دی صحیح دی دا چې شي لري دوه سټرکچره لري یو singular means مفرد چې فاعل یا هغه کس یا هغه شی چې دا کار ترسره کوي هغه singular وي مفرد وي یو شی وي یو انسان وي plural جمع سبجیکټ یا هم فاعل یا کار ترسره کوونکی د یو څخه زیات وي هغه چې هر شی وي که شی وي که انسان وي هر یو وي چې دغه اکشن سرته رسوي
هغه د یو څخه زیات وي د هغه لپاره جلا سټرکچر لرو او د سینګولر لپاره جلا سټرکچر لرو د سینګولر لپاره سټرکچر چې دی هغه په داسې شکل سره دی چې لومړی به موږ سبجیکټ راخلو صحیح دی د هغه څخه وروسته به د ورب بیس فارم د هغه څخه وروسته زموږ کمپلیمنټ دا د څه لپاره دی دا د پلورل سبجیکټ سټرکچر دی بل بیا موږ د سینګولر سبجیکټ سټرکچر لرو د سینګولر سبجیکټ سټرکچر په داسې شکل سره دی چې سبجیکټ به راخلې د هغه ترڅنګ ورب به راخلې او د ورب سره به چې اضافه کوي اس ای اس او یا هم آی ای اس به څه کوي ورسره اضافه کوي به پلس کمپلیمنټ صحیح دی دا د سینګولر سبجیکټ سټرکچر هغه سټرکچر سو او دا د پلورل سبجیکټ سټرکچر سو چې تاسو کچیر تاسو دغه فایل یا کار سره رسونکي هغه مفرد وي د یو څخه زیات وي البته جمع وي د یو څخه زیات وي تاسو به دغه سټرکچر څخه استفاده کوئ خو کچیر تاسو دغه کار سره رسونکي چې دی دا د یو څخه سره کم وي البته یو وي یعنی مفرد وي نو بیا تاسو د لاندې سټرکچر څخه استفاده کوئ صحیح دی دا مثال په توګه سره زه وایم they work every day they work every day دوی هر ورځ چې کوي کار کوي they is a subject here work is a verb and every day is the complement of the sentence which is not much important you just need to have a subject and verb but if you want to be more specific you can add complement or object too here it can be an object it can be complement doesn't matter okay so that is so that the plural subject structure so they means دوی نو دا سره کوم شو دا جمع شو دوی د یو څخه د زیات اشخاص چې دی دا کار سره رسوي اوس که زم چې یو کس دی دا کار کوي اوس چې دا کار کوي هر ورځ زه وایم she works every day دا هر ورځ چې کوي کار کوي she works every day here it is verb with s it is verb with s دا چې څه verb د s سره راغلی ولې په دې خاطر چې موږ په سټرکچر کې داسې ویلي و چې کچې زما سبجیکټ چې وي هغه سینګولر وي نو زه به د verb سره s e s یا هم i s اضافه کوم اوس نو تاسو وایئ څه وخت s اضافه کوم څه وخت e s اضافه کوم او څه وخت i s اضافه کوم دغه هر یو خپل ځان ته چې لري قوانین لري د دغه قوانینو څخه به هم موږ په راتلونکي ویډیو کې چې کوو بحث کوو د یو مکمل لیست سره به ټوله څه کوو زده کوو به چې څه وخت موږ د verb سره s اضافه کوو څه وخت موږ د verb سره e s اضافه کوو څه وخت د verb سره i s اضافه کوو خپل توري لري هغه تورو ته په کتو سره موږ کولی شو چې ډېر اسان ډول سره فیصله وکړو چې موږ باید څه شي استعمال کړو صحیح دی همدارنګه helping verbs یا هم auxiliary verbs د دې زمانې چې دی هغه do او does دی د دې زمانې helping verbs چې دی هغه do او does دی do چې دی دا د plural subject لپاره کارول کیږي او does چې دی دا د singular subject لپاره کارول کیږي د مثال په توګه که زه غواړم چې دغه جمله سوالیه کړم دا چې جمله څنګه سوالیه کیږي دا مې په لومړني ویډیو کې تاسو ته ښوولي دي چې د ټولو زمانو لپاره هم دغه رقم دی د زمانې هغه auxiliary verb یا helping verb چې دی هغه تاسو د جملې په سر ته لیکئ Do they work every day? آیا دوی هر ورځ کار کوي؟ Do they as it is they and it's a plural subject so we need to use do. دا چې دا they دی یو plural subject دی نو موږ مجبور یو د دې لپاره چې استعمال کوو they استعمال کوو why because this is the rule ځکه چې دا خپله چې سو دا په خپله قانون سو صحیح دی دا قانون دی د دې ترڅنګ زه چې وایم چې آیا دا هر ورځ کار کوي does she work every day Does she work every day? Did you remember one thing? یو شی ستاسو په یاد دی ما تاسو په لومړني ویډیو کې ویلي وای چې کله موږ د یو زمانې auxiliary verb په جمله کې استعمال کوو نو بیا verb خپل لومړني حالت ته راوړو اوس په دې زمانه کې چې زه وایم چې does she work every day اوس که زه دلته وایم چې does she works every day my sentence is wrong په دغه وخت کې زما جمله سره کوم ده غلطه ده ولې ځکه she works every day she works every day دا چې شي کوي هر ورځ کار کوي does she work every day کله چې زه does په جمله کې استعمال کوم نو بیا دغه verb باید خپل لومړني حالت ته راولم verb باید پر هغه حالت باندې سپوز پاتې نشي ولې که verb پر هغه حالت باندې پاتې شي نو زما جمله په دې زمانه کې سره کوم ده
غلطه ده. دا د 12 زمانو لپاره دغه څه دي که چیرې تاسو په یو جمله کې د زمانې د هغې زمانې auxiliary verb استعمال کړئ بیا به تاسو هغه verb خپل اصلي حالت ته راولئ. ولې که verb په خپل اصلي حالت باندې پاتې نه سي نو زموږ او ستاسو جمله سره کوم ده غلطه ده. صحیح دی؟ که چیرې د هغه جملې دي مثلا زه غواړم چې نیګیټیو ځینې جوړ کړم نیګیټیو یې کړم منفي یې کړم. I want to make this sentence negative. They work every day. They don't work every day. Just add do not or don't. Don't is the construction of it. You can use do not or don't. There is no difference. Okay. So they don't work every day. دوی هره ورځ کار نه کوي. She doesn't work every day. She doesn't work every day. Just add does not or do not after the subject. The subject څخه وروسته فقط does not یا do not هر یو subject چې مو هر شی وو د هغه مطابق دوی څخه یو تاسو اضافه کوئ. do یا does هر یو چې ستاسو د subject مطابق وي هغه به تاسو اضافه کوئ نو ستاسو جمله سره کوم ده صحیح. دا په simple present tense کې هغه د simple present tense لاندې پېژندل وي. زه په لاندې ډول سره درته وایم simple present tense یا ساده حال زمانه چې ده دا د چیش لپاره استعمالیږي. It is used to talk about facts repeated the actions that repeats regularly and the actions that happens habitually. هغه شیانو په اړه د حقیقتونو په اړه بحث کوي. د هغه کارو په اړه بحث کوي چې هغه ریګولرلی ریپیټ کیږي تکراریږي او یا د هغه شیانو په اړه بحث کوي چې هغه په عادتاً ډول سره ترسره کیږي. د دې زمانې لپاره موږ دوه سټرکچر لرو صحیح دي چې یو د مفرد فایل دپاره دی او بل د جمع فایل دپاره دی. د مفرد لپاره به تاسو فقط د ورب سره اس یا اس اضافه کوئ او د جمع دپاره تاسو ورب په خپل اصلي حالت لیکئ. auxiliary verbs یې do او does دي. do د plural دپاره کارول کیږي د plural subject دپاره او does د singular subject دپاره کارول کیږي. That's a basic introduction to simple present tense. د simple present tense دپاره یو basic introduction و. موږ به په دغه زمانو باندې مخکې نور هم بحث کوو چې هر څومره مخته ځو موږ به دغه زمانې نور هم مخته ورسره وایو. خو په لومړیو کې چې تاسو باید پوه سئ فقط د دغه کومه سلسله چې د انګلیسي ګرامر موږ شروع کړې ده په دغه کې باید دغه لومړني شیان چې دي دا تاسو هغه بیسیک په دې پوه سئ چې دا په اصل کې د چیش لپاره استعمالیږي څنګه استعمالیږي څه رقم زه پوه سوم چې دا simple present tense ده خپله جمله څنګه پکښې کې جوړه کړمه سوالیه یې څنګه کړمه منفي یې څنګه کړم بس that's it. دغه شیان تاسو باید په دغه ویډیوګانو کې زده کړئ. د هغه څخه مخکې چې موږ مخکې ځو نو نور به هم موږ په دې موضوعاتو باندې په ډیټیل ډول سره بحث کوو. هر څومره چې موږ مخکې ځو نو موږ په دې موضوعاتو باندې نور هم په ډیټیل ډول سره بحث کوو. په دې هیله چې کوم مشکل نه وي که چیرې کوم مشکل وي تاسو کولی شئ چې په کمنټ باکس کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت او ښه چای.